دویمه فائدہ د اودس چې په حدیثو کې راغله چې الله رب العالمین په دې اودس سره صغائر ګناهونه معاف کوي. دا تقریبا د ټول اهل علم په منځ کې متفقه مسله ده چې الله رب العالمین په اودس سره صغائر ګناهونه معاف کوي. او د بعضو اهل علم رائے د بعضو حدیثو د وجه نه دا چې د دې خبرې احتمال پکې شته چې الله کبیره ګناهونه د اودس د وجه نه معاف کوي. دا احتمال پکې شته. لیکن د اهل سنت والجماعت یو لویه قاعده دا غوډه سی ویلي چې کبیره ګناهونه په توبه سره معاف کیږي او صغائر ګناهونه الله په نیکو عملونو سره معاف کوي. نو په هغه نیکو عملونو کې چې زما او استاد صغیره ګناه معاف کیږي په هغه کې یو بهترین عمل اودس دی چې کوم مسلمان صحیح اودس کوي الله رب العالمین ته صغیره ګناهونه معاف کوي. دلیل د دې خبرې صحیح حدیث کې راغلی امام مسلم راوړل د خپل صحیح کې ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن کله چې مسلمان یا مؤمن بنده اودس وکي فغسل يديه د خپل لاسونه وینځي. هغه روایت کې د سیم راغلی فغسل وجهه د مخ د یدین مخ کې مخ وینځي خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها مع قطر الماء. د سترګو چې کوم ګناهونه د پسترګو چې کوم قتل کړی دي دا ګناهونه الله رب العالمین د وبو د قطرو سره استراوريږي او مع اخر قطر الماء یا د اخر قطرې سره الله دا ګناهونه راوريږي کته. فاذا غسل يديه كل سره مټي وینځي خرجت من يديه كل خطيئه كان بتشتها يداه مع الماء. هر ګناه چې الله وريږي چې کوم ګناه سړی په لاسونو باندې کړي او په لاسونو کوم نیول کړي یا په لاسونو کوم ګناهونه دي د ګوتو کوم ګناهونه دي د اشارو کوم ګناهونه دي دا الله رب العالمین د مټو انځلو سره الله استماف کی او مع اخر قطر الماء یا د اخر څاس کې سره کوم څاس کې زمګي د کوزيږي دا غي الله رب العالمین معاف کی. فاذا غسل رجليه كل جخبي وينزي خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء. چې کوم قدمونه تا د ګناه طرف ته یخي دي کوم لارې چې تا د ګناه د پاره والدي کوم قدمونه د ګناه ته غستی د الله رب العالمین دا د الله فضل له د الله رحم ده چې دا خبو انزل سره الله رب العالمین دا ګناه لري کی یا د اخري قطرې د وبوس الله دا ګناه لري کی حتى يخرج نقيا من الذنوب تر دې چې او د سره ختم کی د ګناهونو الله رب العالمین سره صفای کی. خدا خبره چې ما مخکې وکړه چې دې کې د صغائر ګناهونو ذکر ده ځکه بل حدیث کې صدا ټکی راغله ده ما لم يؤتي كبيره یا ما لم يأتي كبيره چې په کبیره باندې سره راتګ و نکینو الله صغیره ګناهونه دا د سره معاف کوي. دیو تاسو دا اودس دوه فائدې ذکر کړې. یو فائدہ دا اودس دا ده چې دا شطر الایمان ده نمایي ایمان چې کوم ده دا اودس ده او دیو فائدہ دا اودس دا چې الله صغیره ګناهونه په دې باندې معاف کوي. دا نیک عمل لزمارونو چې په دې باندې صغیره ګناهونه معاف کیږي او دا اودس مستقل ځان له یو مستقل عبادت ده یو مستقله طریقه د الله نبی چې په دې باندې اجر ملاويږي. کوم اصولانو چې دا خبره لیکله چې اودس چې کوم ده دا خپل عبادت نه ده د منځ د وجنه عبادت ده او په دې کې حسن لغیره لا غره ده دا خبره سراسر کمزوري ده. د ډیرو دینی مسلو بارک اصولانو دا لیکلي چې دا عبادت چې کوم ده په دې کې حسن لغیره ده لکه د جهاد متعلق هم دا خبره بیان کړه ده د دې اودس متعلق هم دا خبره بیان کړه ده چې مونږ نو پتا به اودس نه اودس ځان له مستقل عبادت ده. ذکر د پاره مخلق اودس کوي د طهارت د پاره مخلق اودس کوي ځان له خپل ګناهونو د معافی د پاره مخلق اودس کوي. نو اصولانو دا کومه قاعده چې په دې اصولو کې ذکر دي دا اکثر قاعده به کې خطا دي ټول ته من خطا نه وایو لیکن اکثر قاعده به کې خطا دي. سیدار چې اودس یو مستقل عبادت ده. عثمان رضی الله عنه دا نقل لغه اودس کو خپل ملګرو ته مخامخ دا بخاری کې دا حدیث ده. بیا من توضأ هكذا بل روایت کې راځي من توضأ نحو وضوء هذا زما دا اودس په شان چا اودس کو غفر له ما تقدم من ذنبه الله مخکینی ګناهونو ته ټول معاف کی. او اگر روایت کو صدا لفظ راغله وکانت صلاته ومشيه الى المسجد نافله بچته منسکه او جمعه ته زیاده به زیاتی عبادتي
الله رب العالمین بعد او داسه په جستا ګناهونه معاف کی او دا جمعه ته تګ او په جمعه کې منځ کول دا به د هغه د پاسه اضافي عبادت چې الله به درې ځان الله تعالی جدا اجر ورکړي. زمارو او داس ډیر یو مزیدار عبادت ده، د خون والا عبادت ده چې کله د ری په مذهب باندې څوک پوه شي چې او د ری په فضایل څوک پوه شي چې دا او د څومره خپل عبادت ده چې زما او ستا ګناهونه الله ریږي، د شپې ګناهونه الله د سهار او د سحور ریږي، د مسبخین او د سحر په منځ کې ګناهونه الله د مسبخین د او د سحور ریږي، بیا د مازیګر او د سر او بیا د ماخام بیا ماسوتن په دې منځ کې سړی د اشراق او د څاخ د پاره او دس کې د جنازې د پاره او دس کې نور داسې عبادت د تلاوتون د پاره سړی او دس کوي، اسې سړی بیا او دس شو زر او دس وکي. اوس د الله په توفیق باندې کور کې ګرمي او به هر ځای کې شتا حمامونه په کور کې دنه لګېدلې، دا عبادت سي دوامي کول پکار دي چې سړی هر وخت او دس کې ګرځي. دا زمونږ د نبی طریقه و، دا ډیره بهتره د ثواب والا طریقه ده اگر که دا د وجوب په درجه کې نه ده. بل حدیث کو سره دا فضیلت عملګره کړي ګناهون د معافی د حدیث سره چې عثمان په حدیث کې دا راغلی نبی اسلام میں دس عثمان او دس کو ملګرو ته بیا دس او دس چا وک زما دا او دس پشان ثم قام فصلى ركعتين او 2 رکعات منځ مو سره وک او په دې کې ځان سره خبرې اترې و نکړي الله مو ته مخکینی ګناهونه معاف کړي. دا خبر ان شاء الله په خپل ذکر روان دلته بیانو تحیه الوضو چې سړی دا او دس نورسته 2 رکعات کوي نو دا ډیر لوی فضیلت والا سړی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج په شپه باندې جنت ته تلو نو واپس چې راغی نو بلال رضی الله عنه ته فرمایل چې بلال ستاد خپو کشار زمانه په جنت کې مخ کې روانو. و جبريل ماته چې دا بلال لته عمل کې نو هغه یا رسول الله زما خو دسي ارجا او د امید والا عمل نشته چې زه تاسو ویم خو یو عمل زما دا ده چې زکله او دس کوم نو 2 رکعات منځ پسې کوم هر او دا سب سے 2 رکعات منځ کوم چې د فقهاو په اصطلاح کې د تحیه الوضو وایي. په دې حدیثو کې دا نوم د تحیه الوضو نشته خو دا عمل په حدیثو کې ذکر دی او د دې فضیلت په حدیثو کې ذکر دی او فقها هر شله نوم دی جدا جدا نوم دی د فائدې لپاره نو داغه تعبیر دا د تحیه الوضو ده. نو نبی اسلام چې دا ډیر لوی عمل لږ ته د هر او د سب سے 2 رکعات منځ کې سړی به د قیامت په ورځ باندې محمد رسول الله د مخ کې روانو بلال رضی الله عنه